دلته هغه ښځې سړي ته وګوره، هغه د سړی ورسره ده. کومه ښځه دلته دې سړي ده؟ هغلته وګوره څه شو؟ هغه ده، دغه ده. ډاکټرې دوا کوه اراده مې کړې ده، الله مې دې درولي. دوا مړه کړ نه راځي ټیک ټاک لکه چې پیاده راغلی ستا ډېره دا په 10 تاریخ به مې اډي کولاویږي، په 10 تاریخ به دواړه بنډارونه کوو. بنډارونه نه، بربنډ به راځو. بنډارونه ډاکټرې دا خو چې نکاح وتړو بیا به دواړه نکاح نه قبوله مې ده، قبوله مې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه تاسو ورساسو ملګری احسان الله ملګرو. تاسو په پیله دغه ویډیو کتلی چې په دغه ویډیو کې ډاکټر فوزیه ته یو کس رینګ کړی او په ویډیو کال کې ورته وایي چې ډاکټر فوزیه ته وایي چې زه بستا خواله درځم چې ډېر به خوند به وکړي. نو ډاکټر فوزیه ورته وایي چې بالکل به مونږ دې پر لغړ راځو، زه بستا خوا ده او ته زما خواله لغړ به درځو. نو ملګرو دغه ویډیو چې زمونږ په شانتي پښتانه ګوري، دغه شانتي چې دی ماشومانان به ګوري، جنکۍ به ګوري، هغه زمونږ میندې خویندې به ګوري. هسې د دغه ویډیو نه به هغوی څه زده کړه کوي، یا هغه به سپینروبي ګوري. نو د دغه ویډیو نه چې دی دوی به څه زده کړه کوي. نو ملګرو تاسو دغه ویډیو چې ده تاسو خپله وکتلی چې یاره د داسې خلکو باندې په داسې ښځو باندې نالت ووایي چې یاره دغه زمونږ د ملک خلاف دي، زمونږ د ژبې خلاف دي، چې یاره مونږ پښتانه یو، مونږ پښتون واله چې دي مونږ خپل ځان سپورټ کوو، مونږ کوم ټول پښتانه چې دي مونږ راجو شو، مونږ یو موټی شو. ملګرو تاسو دغه ویډیو وکته د ډاکټر فوزیه چې ډاکټر فوزیه پکې دغه مختلف ډیمانډونه کوي، کنځلې کوي، د هغې د اډرس ته وګورئ چې هغې کومې کپړې اچولي دي. نو ملګرو په دغه ویډیو دغې جینۍ ته نالت ولیکئ چې یاره دغه نالتۍ چې ده نو بار چې ده په دغې باندې مونږ ریاکشن کوو. داسې ورځې قلاره شوي وو، خو دا دوباره دغه ویډیو ته راغله. نو دغه زما ماته ګوډه ویډیو ده، د ویډیو کوم زما نه څه غلطه خبره شوې ماته زه دنه معافي غواړم. خپل خوږ احسان له ورکړه اجازت. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.